کوهنور خصوصي ښوونځی په شاندارو مراسمو سره په رسمي ډول پرانیستل شو. دا ښوونځی چې د عصري او معیاري زده کړو د ودې په موخه جوړ شوی تمه ده چې د سیمې په تعلیمي بهیر کې یو مهم بدلون راولي. په همدې مناسبت جوړ شوو مراسمو کې د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امیر محمد اسحاق عمري هم ګډون کړی و. نوموړي په خپلو خبرو کې د داسې تعلیمي بنسټونو پر ارزښت ټینګار وکړ او له خلکو یې وغوښتل چې د ښوونځي ملاتړ وکړي او خپل ماشومان پکې شامل کړي. او د ویاړ ځای دی چې په داسې یو مراسمو کې موږ تاسې شتون لرو چې دلته به د نن زده کوونکی د سبا استاد جوړېږي، د نن زده کوونکی به د سبا اتل جوړېږي، د نن زده کوونکی به سبا د هیواد مهم شخص جوړېږي. د کوهنور خصوصي ښوونځي مدیر آصف عیار د یاد ښوونځي د جوړېدو اهداف، راتلونکي پلانونه او د زده کوونکو لپاره د برابرېدونکو اسانتیاو په اړه مفصل معلومات وړاندې کړل. هغه وویل چې کوهنور به هڅه وکړي ترڅو د کیفیت لرونکو زده کړو له لارې یو روښانه نسل وروزي. موږ ژمنه دا کوو چې تعلیم تر هر کوره ورسوو. دې لپاره کوهنور رامنځته شوی دی. ټولنه تعلیم یافته کړو، باسواده یې کړو. د دې لپاره کوهنور رامنځته شوی دی. موږ کوهنور د دې لپاره رامنځته کړی دی چې خلکو ته د ژوند لار ور وښیو، هغه لار چې زموږ او ستاسو پیغمبر پرې تللی دی. د مراسمو په لړ کې د کوهنور ادارې له لوري یو شمېر مهمو شخصیتونو ته ډالۍ هم ورکړل شوې. دغو شخصیتونو د ښوونځي له نوښت څخه ملاتړ څرګند کړ او د بشپړې همکارۍ ډاډ یې ورکړ. کوهنور د زده کوونکو د هیلو او ارمانونو پوره کولو لوی مرکز دی. داسې یو ځای چیرته چې زده کوونکي کولی شي خپل استعدادونه وپالي او د بریا پر لور ګامونه واخلي. کوهنور غواړي داسې نسل وروزي چې لوستي، بااعتماده، نوښتګر او د ټولنې لپاره ګټور وي. همداراز د کوهنور خصوصي ښوونځي د مشاورینو له ډلې اسدالله تڼي د تدریس پر کیفیت، عصري میتودونو او د زده کړې پر معیارونو خبرې وکړي او ټینګار وکړ چې د ښوونکو ظرفیت لوړونه د بریالۍ زده کړې بنسټ جوړوي. دا چې نن موږ د کوهنور خصوصي مکتب یا ښوونځي پرانیستي مراسمو کې ګډون وکړو، دا د علم او پرمختګ په برخه کې یو نیک ګام دی او موږ خوشحاله یو چې د تڼیو ولسوالۍ مربوط د کلیو لپاره یوه خصوصي بله لیسه هم اضافه شوله. هیله او امید مې دا دی چې د ښوونځیو په کیفیت باندې ډېر فوکس وشي. د دې لپاره چې موږ دلته نور هم ښوونځي لرو، اما زموږ غوښتنه به د یو پوهنتون د یو استاد په توګه د دغې مؤسسینو درنو استادانو څخه به دا وي چې دوی د خپل تمرکز په کیفیت باندې، د علمي مهارتونو په لوړولو باندې او هغه څه سهولتونه چې یو زده کوونکی ورته اړتیا لري او د دوی په مهارتونو په لوړولو کې ونډه لرلی شي، هغه د دوی لپاره کمپیوټر لیب دی، د دوی لپاره لابراتوارونه دي او همدارنګه د دوی لپاره کتابتون دی، یو غني کتابتون باید ولري. خو خوشبختانه چې کوهنور خصوصي ښوونځي دغه ټول امکانات برابر کړي دي او زه امیدواره یم چې دا به د علم او تعلیم په برخه کې د خوست د ځوانانو خصوصا د تڼیو ولسوالۍ د خلکو لپاره ډېر مؤثر تمام شي او دلته به دغه زده کوونکي په پوره ملي او اسلامي روحیه، په وطني روحیه سره به وروزل شي. کوهنور خصوصي ښوونځی داسې مهال پرانیستل کیږي چې خلک د معیاري زده کړو لپاره لا زیاتو فرصتونو ته اړتیا لري. تمه ده چې دا بنسټ به د زده کړې په برخه کې یو مثبت بدلون راولي او د راتلونکو نسلونو لپاره به نوې هیلې وزېږوي.